اختر ازمایتم قرار ولای شي کنه سلګي په خوخیو بدل ولای شي کنه اختر ازمایتم قرار ولای شي کنه سلګي په خوخیو بدل ولای شي کنه سپلای پاپ کو کنلار جان بخیم قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د پیښې کریه ده. درنو ملګرو په دغه کریه کې او د دې په څیر په دوه نورو کریو کې د شهید زرغون شاه ماما خیریه بنسټ لخوا د 10 کورنیو سره نغدي مرسته وشوه. دغه مرسته د 10 کورنیو سره د ډکې په کریه کې او د 10 کورنیو سره د ګډوکو په ساحه کې او د 10 کورنیو سره د پیښې په کریه کې هر کورنۍ سره 9000 افغانۍ مرسته وشوه. هغه روپۍ مونږ کلدارې کړې او 15 کلدارې د یوې کورنۍ ته ورکوو. تاسې بهتره ګورئ درنو ملګرو دا هغه کورنۍ دي چې یوه د بل نه ډېره بې سرپرسته او ډېره اړمنه کورنۍ ده. ټول هغه خلک دي چې باور وکړئ چې که غرمې ته ورته څوک خیرات زکات ورنه کړي نو ماښام ته دوی د 1 کپ نوړۍ وس نه لري. درنو ملګرو 15000 افغانۍ د شهید زرغون شاه ماما خیریه بنسټ لخوا زموږ په لاس باندې دغه دریو کریو کې 10 کورنیو ته ورکړل کېږي چې د هغوی ډیټیل په تاسو ګورو. د 10 کورنیو د ډکې د کریې مرسته چې دغه موږ د یو ملګري په لاس باندې هملته په ډکه کې ورکړه. د پیښې کریې ته راغلي وو او دغه کریه کې نفر 11 شو نو 11 کورنیو ته موږ 3.5 کلدارې ورکوو او دغه او د دې په څیر نور کورنۍ هم دي د شهید زرغون شاه ماما خیریه بنسټ او د دې په څیر نور بنسټونو نه هم غواړو چې د روژې په دغه میاشت او د دې په څیر را روانو وختونو کې دغسې بېوسه کورنیو سره نورې سلګي په خوخیو بدلولی شي کنه اختر ازمایتم قرارولای شي کنه سلګي په خوخیو بدلولی شي کنه ژړې ګو په سلګیو هر ورځ لا نوي غما هر ورځ لا نوي غما ژړې ګو په سلګیو هر ورځ لا نوي غما هر ورځ لا نوي غما د زمونږ اوښکنۍ سترګې پکولی شي کنه سلګۍ په خوښیو بدل. قدرمنو ملګرو زو او د ګډوکو د کریې د 10 کورنیو د مرستو هغه ډیټیل پکولی شي کنه سلګۍ په خوښیو بدل. قدرمنو ملګرو د شهید زرغون شاه ماما د مرستې دوهمه کریه چې د هغه ګډوکو وه د ګډوکو په کریه کې مو دغه 10 کورنۍ انتخاب کړي دي. دا هغه 10 کورنۍ دي چې د دوی د ګټې وټې هېڅوک نشته، یتیمانان دي، بې سرپرسته دي. نو هغو 10 کورنیو ته هم 15 کلدارې چې 2.5 افغانۍ کېږي هغه لاس په لاس ورکول. دلته افغانۍ نشته، کلدارې دي. نو هغوی موږ ته افغانۍ راکړې 15000 افغانۍ د 3 کریو دپاره راکړې وې چې هغه موږ کلدارې کړې 1.5 لک کلدارې ورنه وشوې. نو 50000 کلدارې موږ د دغو 10 کورنیو دپاره راوړې دي او اوس یې دوی ته لاس په لاس ورکوو. اختر ازمایتم قرارولای شي کنه سلګي په خوښیو بدلولی شي کنه اختر ازمایتم قرارولای شي کنه سلګي په خوښیو بدلولی شي کنه سپلای پاپ کو کنلار جامې هم زړې دي سپلای پاپ 15 کلدارې موږ ته ورسېدي او خدای پاک پروردګار دې دنیا هم خوشحاله کړه او په هغه دنیا هم خدای پاک پروردګار د ایمان سره ډېر دولت نور هم راورکړه او خدای دې ډېر خوشحاله کړه. ټولو بچو باندې رحم وکړه الله د هغه کامیاب لري. الله دې د
دواړه جهان خوشحاله کړه. الله دې وبخښي، الله دې له جنت ورکړه، الله دې بچي داسې مه کوي، الله دې وبخښي. الله دې دا دغه قبولي کړي، خور او مسکینانو ته دا ورسېدي او الله دې کامیاب کړي. خدای دې په هغه ځای کې د کار کوي چې ژوند کې لګوي. شهید ماما زرغون شاه او د ده په ټول فامیلي پسې همدارنګه هغه چا چې دغه خیریه بنسټ سره مرستې کړې وي، الله رب العزت دوی ټولو ته د دغې بېلې بېلې روپۍ ډېرې نیکې بدلې ورکړي او دا مرستې هغه چا ته ورسېدې چې باور کړی چې دوی ماښام ته یو کپ ډوډۍ وس په کور کې نه درلوده. نو د دغسې خیریه بنسټونو او د دغسې شتمنو خلکو نه نورې مرستې هم غواړو چې موږ په دغه ساحه کې ډېری کورنۍ لرو، دومره بې شمېره کورنۍ موږ سره شته چې باور وکړئ هغوی ماښام ته هېڅ د خوراک دپاره نه لري، سوال ته جوړ دي. نو له تاسې ټولو بیا مرستې غواړو ډېره زیاته. جامې هم زړې دي، څپلۍ په پښو کې نه لار، جامې هم زړې دي، جامې هم زړې دي. راځه نوی کال ورته راوړلی شي که نه، سلګۍ په خوښیو بدلولی شي که نه.